مادیان مادهام سیدي امپراتوري تېره شوې مخکې له میلاد نه، نن موږ غواړو د مادهام یعنې مادیانو په اړه باندې وغږېږو او تاسو ته یې د امپراتورۍ په اړه باندې ووایو دوی څومره امپراتوري وکړله او بیا څه تېر شول. نو نن به موږ راسو د دوی په امپراتوري باندې به وغږېږو، بیا له دوی نه وروسته څوک راغله هغه به هم ووایو. تشریف موږ سره پرېږدئ ویډیو تر اخره او دلته کولی شئ تاسو موږ سره دا ټول د مادیانو د امپراتورۍ په اړه باندې وغږېږو. موږ همدغسې ویډیوګانې جوړو او ورو ورو ښکته راځو تر نن ورځې پورې، خو دې کې به وخت ډېر ونیسي. هغې ته به راسو لکه نن ورځ ترکیه سوله، ایران سوله، افغانستان سو، پاکستان سو، هندوستان سو، بنګال سو. همدغسې موږ ورو ورو راځو قدم په قدم باندې سټپ بای سټپ موږ به تاسو سره دې په اړه باندې ویډیوګانې جوړو. نو موږ سره د ویډیو تر اخره پورې پاتې شئ او موږ سره واوسېږئ. راځئ چې ځو تاریخ د مادیانو تاریخ د نن ورځې د ایران په تاریخ کې یو له حیرانوونکو برخو څخه دی. مادیان په اصل کې ایرانی قومونه هم بللی سو، لکه نن ورځ ترکیه په جغرافیه کې چې په یو پیاوړې امپراتورۍ بدل شول. که غواړئ د مادیانو د تاریخ په اړه معلومات ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ دا مستند وګورئ او پوه شئ چې مادیان کوم قوم و. په ځینو سرچینو کې راغلي چې مادیان همغه کردان و. آیا دا سیمه ده چې مادیان کردان وبللی شي؟ دا هغه څه دي چې په دې تاریخ کې بیان شوي او د لرغوني یعنې هغې وخت کې مادیان او نن ورځ ایران چې کله رضاشاه ایران نوم پرې کېښوده، مادیان فارس بیا له هغې نه وروسته نوم بدل سو ایران سو. په تاریخ کې به وګورو چې آیا مادیانو سلسله کردانو په اصل کې او د مادیانو پاچاهي سلسله کومه پاچاهي سلسله وه، او آیا د مادیانو او کردانو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري. په اصل کې د دې څخه مخکې چې د مادیانو پاچاهي سلسله د ایران په تاریخ کې په مات امپراتورۍ بدله شي، په اصل کې د مادیانو قوم د لرغوني ایران په تاریخ کې څو جلا قبیلې وې. خو د لرغوني ایران په دوره کې د ایران په تاریخ او همدارنګه د مات امپراتورۍ په تاریخ کې لوستل کېږي چې د مادیانو په قوم کې د لرغوني دورې یو شخص د دیاکو په نوم راڅرګند شو. دیاکو د مادیانو لپاره یو پیاوړی او باوري پاچا و. دیاکو د لرغوني ایران په دوره کې د مادیانو له قوم څخه د ټولو مادي قبیلو په یو ځای کولو وتوانید او د دیاکو چې د ایران لومړنی رسمي پاچا شو. نو هغې وخت کې د مات لومړنی پاچا هم ورته ویلی شو. که غواړو د ایران لومړنی رسمي پاچا وپېژنو، یعنې همغه مات دا ایران چې موږ دلته یادو دا د جغرافیې له لحاظه موږ یادو چې په هغې وخت کې دا جغرافیه د نن ورځې په ایران کې راځي او کردستانه پاچا وپېژنو. کولی شو د مادیانو له پاچاهي سلسلې څخه دیاکو ته اشاره وکړو، ځکه چې دیاکو چې د مادیانو امپراتورۍ جوړه کړه، دیاکو چې یو مادي او د مادیانو له پاچاهي سلسلې څخه و، یو ډېر ښه نوم درلودو. خو د دې څخه وروسته چې دیاکو د مادیانو پاچا له نړۍ څخه لاړ، زوی فرورتیش د دیاکو ځای ناستی شو او د لرغوني مادیانو په تاریخ کې د مادیانو امپراتور شو. په حقیقت کې فرورتیش د لرغوني مادیانو په تاریخ او د پاچاهي په تاریخ کې د مادیانو دوهم پاچا شو. فرورتیش دیاکو وروسته د مادیانو پاچاهۍ ته ورسېده او د لرغوني مادیانو په تاریخ کې د مادیانو امپراتوري په غاړه واخیسته. فرورتیش د مادیانو پاچا د یوې مودې لپاره د مادیانو په امپراتورۍ کې حکومت وکړ او د فرورتیش څخه وروسته د مادیانو پاچا یو شخص د پاچاهۍ ته ورسېد. هوخشتره د مادیانو له سلسلې څخه یو ډېر پیاوړی او ښه نوم لرونکی شخص و او هوخشتره د پخواني پاچا فرورتیش زوی و. هوخشتره د مادیانو پاچا هڅه وکړه چې د مادیانو پاچاهي سلسله یو پیاوړی حکومت شي. هوخشتره پاچا او د مادیانو له پاچاهي سلسلې څخه وتوانید چې پر سکایانو باندې بریالی شي. هوخشتره د مادیانو د سلسلې دریم پاچا و. هوخشتره د مادیانو د تاریخ پاچا له تاج ایښودلو وروسته پرېکړه وکړه چې د سکایانو سره وجنګېږي. هوخشتره وتوانید چې مزاحم سکایان سخته ماتې ورکړي او دا هوخشتره و چې د مادیانو په تاریخ کې د مادیانو د پیاوړې پاچاهي سلسلې پاچا چې او د سکایانو ترمنځ جګړه یې پیل کړه او مادیانو او سکایانو ترمنځ په جګړه کې مادیان بریالي شول او د مادیانو امپراتوري یا په بل عبارت د مادیانو پاچا مادیانو او سکایانو ترمنځ په جګړه کې یو بل څوک نو مګر هوخشتره د مادیانو پاچا چې په اصل کې هوخشتره نه یوازې د مادیانو د سلسلې پاچا و،
بلکې د امپراتورۍ پاچا هم و. د هخشتر په دوره کې د پاچاهۍ کې د مادیانو د اشوریانو سره هم وجنګېدل، خو مادیان وتوانېدل چې اشوریان مات کړي. له همدې امله مادیان د بابلیانو سره متحد شول او یو ځای پر اشوریانو بریالي شول. د اشوریانو پاتې ځمکه هم د مادیانو او بابلیانو لاسته ورغله. هوخشتره د لرغوني ایران په تاریخ کې د مادیانو د حکومت دریم پاچا له نړۍ څخه لاړ او هوخشتره څخه وروسته زوی آستیاک د مادیانو د حکومت پاچاهۍ ته ورسېد. مادیان څنګه واک ته ورسېدل؟ د مادیانو څنګه واک ته ورسېدل پوښتنې ځواب باید د دیاکو مادي پاچا له دورې څخه ولټو چې د مادیانو لومړنی پاچا و. مادیان د پارسیانو څخه مخکې واک ته ورسېدل. مادیان د لرغوني ماد په تاریخ کې یوه پیاوړې امپراتوري وه او دوی لومړنۍ سیمه د پارسوا په نوم وه چې نن ورځ موږ ورته کردستان وایو او مادیان په کردستان کې وو. ځینې خلک وایي چې مادیان هماغه کردان وو یا ماد کردان دي. د دې په اړه آیا مادیان کردان دي یا نه باید څېړنه وشي. خو د مادیانو وروستی پاچا یعنی آستیاک د لوی کوروش نیکه و. په حقیقت کې لوی کوروش د لرغوني ایران په تاریخ کې د مادیانو له کورنۍ سره اړیکه درلوده. د لوی کوروش د مور نوم ماندانا و. ماندانا د لوی کوروش مور او همدارنګه د آستیاک د مادیانو پاچا لور وه. خو آستیاک د مادیانو وروستی امپراتور له دې ویرې چې کیدای شي لمسی په راتلونکي کې د مادیانو پاچاهۍ لپاره ستونزه رامنځته کړي پر لوی کوروش غوسه شو. خو د آستیاک غوسه پر لوی کوروش د لرغوني ایران په تاریخ کې د مادیانو پاچاهۍ په ګټه نه وه او همدا لامل شو چې پارسیان یا هخامنشیان پر مادیانو برید وکړي او د مادیانو حکومت سقوط وکړي. همدا ډول د مادیانو حکومت سقوط وکړ او مادیان تاریخي شول او د هخامنشیانو حکومت د مادیانو د حکومت ځای ناستی شو او مادیان په دې دوره کې د لرغوني ایران په تاریخ کې ډیر کارونه وکړل. له دوی وروسته چې بیا څوک هخامنشیان په دوره باندې هم که بیا تاسو غواړئ موږ تاسو ته به ویډیو جوړو که تاسو کولی شئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ وظیفه به اجرا سي. او بیا له هخامنشیانو وروسته پر ایران باندې حمله وسله اسکندر مقدوني او د هخامنشیانو امپراتوري هم ونړوله او ورپسې بیا د یونانیانو امپراتوریان په دې اسیا کې روانې ولې او ورپسې بیا اشکانیان، ساسانیان، سامانیان او همدارنګه تر نن ورځې پورې. نو موږ به تاسو ته که تاسو غواړئ موږ به تاسو ته دې په اړه باندې روانې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسې اورېدلی سئ.